لمبې دې نه کوي خو لاس چې پکې ونه وهې لمبې دې نه کوي خو لاس چې پکې ونه وهې په سره اور هم لګېدلی وي خو اور نه کوي حالات خاموش دي دا منمه خو یریږم په دې حالات خاموش دي دا منمه خو یریږم په دې اوبه چې ښې کله ژورې شي بیا شور نه کوي د نظم نه مخکې یو څو کرښې وې وایي منم وطن کې به مې بوی وي د برودو هر ځای خو د ګلونو خوشبو لا ترې بدلېدل زده نه کړل منم تلا ولا شوه هره یوه مڼۍ د وطن خو لوړو غرونو مو له ځایه خوځېدل زده نه کړل خو داسې ژوندون لري وطن مې چې مرګ ستړی دی پرې داسې ژوندون لري وطن مې چې مرګ ستړی دی پرې خو زلمو پیغلو مو له مرګه وېرېدل زده نه کړل منم چې ډېرو زلزلو په غېږ کې ونیولو خو دې سرلوړي وطن چرې غورځېدل زده نه کړل که څو لسیزو وخت په ورانو ستړو لارو بوتلو ساه په وجود کې په بیړه تلل راتلل زده نه کړل او ماشاءالله پروانه یې د داسې خاورې بچی ماشاءالله پروانه یې د داسې خاورې بچی چې هیڅ دشمن ورنه په روغو پښو وتل زده نه کړل وایي سلام سلام سپېڅلې خاورې کندهاره سلام 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 سپېڅلې خاورې کندهاره سلام زما اتله مجاهده زما یاره سلام زمونږ تاریخونه چې پې ویاړي هغه ستا غېږه ده نن په رښتیا ورته حیرانه د دنیا غېږه ده زمونږ تاریخونه چې پې ویاړي هغه ستا غېږه ده نن په رښتیا ورته حیرانه د دنیا غېږه ده ته داسې غېږې په رښتیا چې اتلان لویوې ته داسې غېږې په رښتیا چې اتلان لویوې ته میرویس خان لویوې او ته ابدالیان لویوې تا دې سپېڅلي عمارت لوی بنسټګر هم لاره تا خو امیر المؤمنین محمد عمر هم لاره تا دې سپېڅلي عمارت لوی بنسټګر هم لاره تا خو امیر المؤمنین محمد عمر هم لاره تا د شهید اختر محمد غوندې رهبر هم لاره تا د شهید مولا برجان په شان نر هم لاره تا دې سپېڅلي عمارت لوی بنسټګر هم لاره تا د امیر المؤمنین تا خو امیر المؤمنین محمد عمر هم لاره تا د شهید اختر محمد غوندې رهبر هم لاره تا د شهید مولا برجان په شان نر هم لاره اوس د امیر المؤمنین هیبت الله ماشاءالله مجاهد صاحب اوس د امیر المؤمنین هیبت الله ماشاءالله وا بختوره داسې یار داسې اشنا ماشاءالله بل د احسان له احسان څه عجیبه اتل و بل د احسان له احسان څه عجیبه اتل و تاریخ به فخر پې کوي دشت لیلا اتل و بل د حافظ عبدالرحیم کوم یو سنګر یاد کړم د دې شهید زه کومې فتحې او ډګر یاد کړم د فتح الله منصور په شان دی هر یو نر وګوره بل د زمری مولا یعقوب ابن عمر وګوره بل د حافظ عبدالرحیم کوم یو سنګر یاد کړم د دې شهید زه کومې فتحې او ډګر یاد کړم او د فتح الله منصور په شان د هر یو نر وګوره بل د زمری مولا یعقوب ابن عمر وګوره خاورې منم دی چې په غېږه کې پردي نه منې وزیر صاحب محترم خاورې منم دی چې په غېږه کې پردي نه منې ته د رڼا سره اشنا یې تاریکي نه منې ګنې بیا دلته ها د غرب وحشي لیوان څه شول ګنې بیا دلته ها د غرب وحشي لیوان څه شول د دوی ملګري تش د خولې مسلمانان څه شول انجام یې څه شو د دروغو جنرالان څه شول ها د غرور په آس سپاره څو رزکیان څه شول خاورې په تا کې د پردیو غلامان څه شول
ګنې بیا دلته ها د غرب وحشي لیوان څه شول، د دوی ملګري تش د خولې مسلمانان څه شول، انجام یې څه شو، د دروغو جنرالان څه شول، د غرور په اسواره څو رضیکیان څه شول، خاورې په تا کې د پردیو غلامان څه شول. خو جالبه دا ده ظالم ته د چرا جوړه ده